له 4 میاشتو وروسته په سپین بولدک چمن دروازه له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. سلام ستړي مشئ په مکړی د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په سویلي پښتونخوا چمن کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت د جبري کېدو په غبرګون کې د تیرو 4 میاشتو راهیسې پر له دوام لري، خو تېره ورځ له ویزې پرته پر دغه دروازه د ناروغانو د تګ راتګ او ځایي لغړیانو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د چمن سلګونه اوسېدونکي چې د تیرو 4 میاشتو راهیسې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت د جبري کېدو په غبرګون کې پر لت وهلی وایي، د تېرې ورځې راهیسې په چمن کې د ګمرک له مخې خپل کنټینرونه لرې کړي چې په بدل کې حکومت پر دغه دروازه د ویزې پرته خلکو ته د تګ راتګ او د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد اجازې ژمنه کړې ده. د چمن پرلط وایان صادق خان اڅکزی وایي، د ګمرک له مخې مو د پرلط کنټینرونه لرې کړل او حکومت هم بر وړونکو لاریو ته له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکړه. نوموړي په دې اړه زیاته کړه چې دا یو ښه ګام دی، زموږ ځینې غوښتنې حکومت ومنلې، بار وړونکو موټرو او ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، د لغړیانو کاروبار به هم پیل شي، کله چې وضعیت بشپړ نورمال شي موږ به پرلط پای ته ورسوو. بل خوا له چمن څخه ځایي سرچینې وایي چې د سپین بولدک چمن پر دروازه له ویزې پرته د بار وړونکو موټرو او پر مزل کوڅه د ناروغانو تر تګ راتګ وروسته پر دغه کوڅه نن پنجشنبه سهار ځایي لغړیانو ته د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې ده. خو د چمن پرلطوالو لا په رسمي ډول د لغړیانو د کاروبار د پیلېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر اعلان وکړ چې د چمن له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو توکو لیږد رالېږد بیا پیل شوی دی.